راځو بل چې کوم موضوع د موږ د اپډیټ کیوري دا دینه مخکې مونږه انسرټ وکړو هغه نو څه بیا مونږه چې د سلیکټ کیوري وکړو چې مونږه ډاټا څنګه انسرټ کولای شو بیا څنګه سلیکټ کولای شو اوس مونږه اپډیټ ګورو چې مونږه څنګه کولای شو ډاټابیس کې دنه ډاټا اپډیټ کو نو اوس بس ګورو اوس به اپډیټ کیوري ګورو نو اپډیټ کیوري نه زموږ هدف څه دی ګوره مونږ سره ټیبل دی په ټیبل کې مخکې نه ډاټا انټری ده ولله موږ پته ولګي چې یاره په دې کې یو ریکارډ دی هغه غلط انټری شوی دی او زه غواړم چې هغه اپډیټ کوم مثال خبره تاسو ګورئ ایج کې موږ سره 23 دی او زه غواړم دینه شل جوړ شي زه نو ریکارډ نه انسرټ کوم ریکارډ صحیح دی هر څه صحیح دی یوازې دا ایج اپډیټ کول غواړم یلته تاسو ګورئ موږ سره نوم جواد او زه دینه روح الله جوړول غواړم دلته موږ سره مسله راغلی دا نوم چې دی غلط شوی دی نور ایج او میل او نور چې ریکارډ هر څه صحیح دی یوازې د نوم کې ستونزه ده او زه غواړم یوازې دا نوم اپډیټ کړم نو امدې له خاطر بیا موږ چیک کوو د اپډیټ کیوري څخه استفاده کوو اپډیټ کیوري به څنګه لیکو لیکه به چې اپډیټ لیکو نور څه د ټیبل نوم لیکه چې په کوم ټیبل کې تاسو ډاټا اپډیټ کول غواړئ هغه نور څه بیا تاسو سټ ولیکئ سټ لیکلو نو وروسته چې کوم کالم کې تاسو اپډیټ کول غواړئ د هغه کالم ولیکئ د کالم نوم ولیکئ کنه او بیا چې کوم ویلیو تاسو ولور چول غواړئ هغه ویلیو ولیکئ اوس دلته کې دای څلور 15 کالمونه تاسو اپډیټ کړئ نو بیا تاسو چې کوي د هغه نو بیا کامه ورکې بیا بل کالم لیکي بل ویلی بل لیکي بیا به کامه ورکې بل کالم بل ویلی بیا به کامه ورکې بیا بل کالم بل ویلی لیکي څونه کالمونه تاسو په یو وخت کې اپډیټ کول غواړئ تاسو کولای شئ بس کالم بل لیکي ویلیو بل لیکي او کامه کالم ویلیو کامه هغه نور څه تاسو چې کوي ویر کنډیشن لګوي ویر کلاس بل کې بیا تاسو یو کنډیشن لګوي نو په دې طریقې سره بس تاسو ډاټا چې شي هغه به په ټیبل کې دننه اپډیټ شي نو دا موږ سره د اپډیټ کیوري دا چې دا هم یو له ډیرو مهمو کیوریانو څخه دی نو اوس راځو مثال کې تاسو راشي ته په دې ټیبل کې وګورئ نو موږ سره مختلف نمونه دي او په دې کې مثال دا ډي ډي چې دا موږ سره غلط شوی دی دلته باید نوم دا بدل وي نو زه دا نوم بدلول غواړم نو دا نوم چې بدلول غواړم د لپاره په دې کیوري لیکم خو دلته د دې آی ډي ته هم تاسو خیال وساتئ چې هغه موږ سره 2 دی د دې آی ډي هم چې د موږ سره 2 نو دې ته خیال سره ځکه د دې نه موږ استفاده کوو نو زه بس کوم لازم سټرکچر SQL ته او SQL ته راځو نو ټولې کوم چې اپډیټ ها اپډیټ کا چې شي اپډیټ کا نو دم چې سټوډنټ انفو باندې چې کوم ټیبل دا اپډیټ کا خاصو کوم سټ کا چې شي سټ کا نو دم چې موږ سره کوم نیم کالم دې دا سټ کا مساوي کله چا سره مثال خورتم چې روح الله سره مساوي کا بس دا ستا کیوري دا وتوران کی خدای خبره ده چې دا کیوري فل حاضرن کړو نو ستا په دې نیم کالم کې چې څونه نمونه دي ټولو نه بره هولا جوړ شي دله به خیال ساتئ ګوره که تاسو نه ولیکو چې اپډیټ کا دا ټیبل اپډیټ کا او سیټ کا په نیم کې هولا او دا کیوري ته رن کړه نو ستا چې څونه په دې ډاټابیس کې په دې ټیبل کې څونه ډاټا موجود هغه ټول نه په دې نیم کالم کې څونه ډاټا وي هغه ټول بره هولا شي عملا نه کو ګوره راشل د گو باندې کلیک را او تا دا ګوره ورننګ هم درکې do you really want to execute update students ته وی رښتیا هم دا کار کول غواړو نه کوو نو ټول اپډیټ شي نو موږ بس کوو نو موږ بلته یو ویر کلاس لګو او ویر کلاس کې به موږ یو کنډیشن ورکو او دغه کنډیشن به ورکو چې هغه یونیک کنډیشن وي یونیک نه زموږ هدف دا چې د یو ریکارډ باندې به موږ دا اپډیټ کوو چې هغه ریکارډ یونیک وي چې موږ سبا کلاس کې د خیال سره کانسترنټس وایو پرایمری کې او فارین کې وایو نو الته بیا تاسو به تر پوهیږئ خو دلته به تاسو ته ظرف دومره وایم چې په دې ټیبل کې به تاسو د یو ریکارډ پر طریقې سره دا اپډیټ کول غواړئ چې هغه ریکارډ یونیک وي یعنی نور کې موجود نه وي چې موږ اکثره آی ډي ټاکو هغه نو زه ورته وایم چې د دسو کا دا ټیبل په اپډیټ کې پدې کې پنیم کې ورغلا وا چې کوم ټیبل کوم ریکارډ هغه ریکارډ د چا چې آی ډي مساوي وي له 2 سره بس خلاص دومره ورته ولګي ماته دا ټیبل اپډیټ کا سټ کنیم کې ورغلا خو چې آی ډي دوی صرف هغه ته دا کار کوي اوس که راشه ما او go باندې کلیک کړم نو زمون کې وری ران شو کنه راشه سټوډنټ راتلو نو سره شو ګور نو په کوم څه ډي اوس چې تی جوړ شو اوس تی ورغلا جوړ شو مثال دا موږ سره چې دا موږ سره سټوډنټ شبانه دې چې کوم ایج د هغه موږ سره 0 ده دا نو غلطی ده او زه غواړم دا 0 چې کوم دا اصلاح کوم نو چې کله دا اصلاح کول غواړم نو زه بس کوم زه به د کیوري لیکم د ایج خانه به سټ کول غواړم او آی ډي سو د موږ سره 3 نو زه بیا راځم او تلیکم چې څه کا اپډیټ کا چې شي اپډیټ کا سټوډنټ انفو اپډیټ کوم سره سټوډنټ انفو اپډیټ کا څه شي او کدا چې کوم سره ایج خانه د پدې کې به تور واچي مثال 19 کلنده دا به کې ور واچي خو ویل به بیا هم لګوي او بیا نو د ورته چې آی ډي مساوي کېږي له دریو سره نو موږ ورته وایو چې سمونکا په دلته موږ سټ پاتې سټ به تاسو لیکم موږ ټول کوم چې اپډیټ کا سټوډنټ انفو سټ کا پایش کې نوناز خو هغه ریکارډ د بسټ کې چې آی ډي موږ سره 3 وي که زه سره راشم او دا کیوري ران کوم تاسو به راشي ته وګورئ سټوډنټ کې
نو موږ سره شبانه په خوا په 0 ایج کې او سو شو 19 شو موږ سره. اوس راځو دلته زه غواړم د جواد چې دا کوم ایج د اپډیټ کوم 0 دا کنه موږ سره زه دا اپډیټ کول غواړم ولته آی ډي د خیال سره آی ډي 15 ده او یوازې د آی ډي 15 نه ده د دې هم 15 ده د دې هم 15 ده د دې هم 15 ده. اوس ګوره زه راځم ریکارډ اپډیټ کوم نو ریکارډ اپډیټ راځم او ته هم چې را دي سو کا اپډیټ کا چې اپډیټ کا سټوډنټ انفو اپډیټ کا سیټ کا چې سیټ کا ایج په نوم چې کوم کالم د هغه سیټ کا سو هغه سیټ کا 50 ویار چیرته چې آی ډي مساوي کیږي له 50 سره. اوس راځو داران کوو او چې کله داران کړم نو تاسو به ګورئ چې 15 واړه ریکارډ 15 کا سلور ریکارډ ټول موږ سره اپډیټ شو. ګوره دا هم 50 شو دا هم 50 شو دا هم 50 شو دا ولې ځکه د ټول موږ سره آی ډي چې او سیم ټو سیم نو ځکه موږ چې کله اپډیټ کوم به د یو ریکارډ ټارګټ کوو د هغه په واسطه به موږ اپډیشن کوو چې هغه یونیک وي هغه دوباره موجود نه چې دوباره موجود نو سره چې کوم بل ریکارډ هغه به هم اپډیټ کیږي او دا موږ څنګه یونیک ساتو سبا لخره کلاس کې موږ ډیټیل سره دا خبره کوو. نو دا زموږ د اپډیټ کمانډ دی او تاسو په دې طریقه ار یو کالم ته اوس موږ ملټیپل کالم اپډیټ کوو. مثال دا دویم آی ډي ده کنه د دې نوم چې ده روح الله نه بل تاړو ایج هم یو ویش ده دام بدلول غواړو میل ده دام بدلول غواړو نو دې یو کاپی اخلم ډوپلیکیټ کوم دا او دلته راځم نو دا ګوره روح الله والا ریکارډ بدلو نو ګوره دا ملټیپل په یو وخت کې دا ټول کالمونه ز بدلول غواړم بغیر له آی ډي نه. نو زه واسه کومه لیکم چې اپډیټ سټوډنټ انفو سیټ کا چې سیټ کا لومړی راځو نیم تا نیم مساوي کله کریم خان سره ایشو دا یو شو په اپډیټ کې پیر چلیږي جوړه چلیږي د کالم او د ویلیو جوړه چلیږي په نیم کې کریم واچوا ها کاما ورکا په ایج کې سو واچو شپته واچوا ها کاما ورکا په جندر کې څو شو واچو په جندر کې ورته واچو دا موږ سره میل دی څه شو او بیا کاما ورکا او په اډرس کې په کمنټس کې چې واچو په کمنټس کې واچو ثانک یو دا پکې ور واچو بس خلاص. نو ما ورته سوي چې اپډیټ کا دا ټیبل سیټ کا نیم کې کریم خان ایج کې شپته جندر کې میل او کمنټس کې ثانک یو آی ډي بوله ذکر کې کنه چې وی ار آی ډي از ایکوال ټو 2 د چا چې آی ډي 2 بس هغه کې دا کار وکا. نو که زه سره شمه او دا کیوري ران کړم نو ران کول سره بتا سي وګوره چې زمونږ کوم روح الله او هغه کریم ته بدل شوی دی کریم شپته میل ثانک یو الله چې روح الله یوش میل نو کمنټس. نو په دې طریقه تاسو کولای شئ چې خپل ټیبل کې کومه ډاټا موجوده هغه تاسو کولای شئ اپډیټ کړئ. اوس فرض کا زه غواړم په یو وار سره د 300 ټیبل ریکارډ اپډیټ کوم زه غواړم په یو واری د 300 ریکارډو ایج اپډیټ کوم یا نیم اپډیټ کوم مثال د نیم د کنه موږ سره او د موږ سره ایج ده نو زه غواړم د دویم آی ډي هم ایج په شل شي او د دریم هم شل شي او د څلورم هم شل شي. نو زه بس کوم دا غل پانل موږ سره مختلفي طریقې راځي زه آسان طریقه درته نو بلې کا چې اپډیټ کا چې اپډیټ کا سټوډنټ انفو اپډیټ کا سیټ کا چې سیټ کا سیټ کا موږ ته ایج مساوي کړه چې شل سره ویر آی ډي ایکوال ټو دا ځل نه لیکو ویر آی ډي ایکوال نه لیکو طریقو چې آی ډي او ویلیو کو چې ان او په ان کې ورته لیکو چې مثال 2 3 او 4 ریکارډ موږ اپډیټ کړي ځکه تاسو ما ان ویلیو په ان کې موږ چې ورکو په ان کې موږ ملټیپل چوایس لرو نو ماته چې اپډیټ کا سټوډنټ انفو ټیبل سیټ کا پیج کې 20 هو هغه ته چې آی ډي 2 وی 3 وی او 4 وی نو په یو وخت کې 3 ریکارډ رن کې کیوري را شو ګره په یو وخت کې 3 ریکارډ ستا اپډیټ شو دا هم شل شو دا هم شل شو دا هم شل شو. نو تاسو مختلفي کیوریانه چلولای شئ مخکې تللی شئ نو دا زمونږ د اپډیټ کیوري و